بسم الله الرحمن الرحیم. نو نن ګورو چې د سابودانه څه شی دی او دا صرف ماشومانو دپاره ده که نه لوی کسان هم دینه فایده حاصلولی شي او آیا دا واقعي څه صحتمند خوراک دی که نه دا هسې ډکوسله ده یا څه فایده یې نشته دی. نو سابودانه جناب د مختلف قسم پلانټ سورس، مختلف قسم ونې بوټي، جړی بوټي داسې وي چې د هغې نه سټارچ یعنی ناشسته دا ترنه حاصل کي او د هغې چې کوم دی مختلف قسم جړی بوټو دا ناشسته کې چې کوم دی یا نشاسته کې چې کوم دی په دې کې مختلف قسم نمکیات او دا شامل کړي شي او هغې نه چې کوم دی نو سابودانه جوړه شي. دا انتهایی زود هضم شی دی چونکې سټارچ دی، په دې کې کاربوهایډریټس ښه ډېر دي. نو دا بالکل یو ریډي سورس اف انرژي ده او یو نرمه غذا ده چې کوم زموږ د 5-6 میاشتو ماشوم نه واخله تر 80 کاله پورې بوډاګان چې کوم دي هغې ډېر په اسانه باندې دا هضمولی شي. نو څنګه چې تاسو ګورئ چې کله هم د هضمي مسلې وي نو زموږ مشران داسې کول چېرې سابودانه ورته جوړه کړه، دې سره به معده یخم وي، دې سره به چې کوم دی نو تکلیف هم ورته ني، د معدې دردونه هم ني او دې سره چې کوم دی هاضمه به هم ښه وي. او دا سابودانه اکثر له بیماران چې کوم چې کوم سخت خوراک کولی نشي یا چا د سخت خوراک منې وي، خصوصا هغه کسان چې ورته انټریک فیور وي یا ټایفاید وي یا د هغې نور څه داسې د معدې حوالې سره مسلې وي او سخت خوراک نشي کولی، نو هغې ته اکثر د سابودانه دا یو انتهایی بهترین خوراک دی چې کوم کې هغې ته بالکل بهترین طریقې سره کاربوهایډریټس میلو شي او دا کاربوهایډریټس چې کوم دی ریډي سورس اف انرژي ده، एकदम بنده ته انرژي هم ورکي او एकदम چې کوم دی نو بنده ته خوراک هم میلو شي، خېټه هم ورسره ډکه شي، اولګ هم ورسره ختمه شي او انرژي هم ورسره میلو شي. په دې سابودانه کې مختلف قسمه څیزونه وي چونکې مختلف جړی بوټو نه راځي، نو په دې کې نمکیات هم شته، په دې کې چې کوم دی مختلف قسم منرل هم شته، د هغې فایدې هم حاصلیږي. دا سابودانه که موږ خپلو ماشومان له ورکو، خصوصا هغه ماشومان چې د چا اکثر له میندې وایي چې دا ماشوم سخت خوراک نشي کولی یا غاښونه نشته یا دا ماشوم داسې دی چې ته نرم خوراک ورکوو، نو هغه ته که کیر فیرني یا هغې سره موږ د سابودانه ورکوو نو بالکل دا ډېر ښه څیز دی، کاربوهایډریټس پکې ښه ډېر دي. او ستاسو دا ماشومان چې کوم هغې ته کاربوهایډریټس هم زیات پکاري چې دغه ماشومان هغې سره لږ فیټس راځي د دې په بدن باندې، د دې بدن کې سټور کیږي لږ یا وا انرژي سټور کیږي، فیټس راځي، نو ستاسو ماشوم صحتمند وي. نو کم ماشومان چې ډېر مانده وي هغې ته که تاسو د سابودانې استعمال کوئ نو هغې سره یقینا چې دې ته دا کاربوهایډریټس میلاویږي او د هغې وزن ورسره ښه کیدی شي، وزن ښه کیږي ورسره. بل چاته چې ډایریا وشي، دستونه ولګي یا داسې نور الټیانې ولګي، نو هغه ته هم چې کله موږ نرم خوراک وایو چې معدې ته نرم او زود هضم خوراک میلاویږي نو هغې دپاره یقینا چې سابودانه یو ښه څیز دی. بل هغه کسان چې کوم ته اکیوټ هپاټایټس دی یا زیړی دی ورته، یرکان دی ورته، هغې کې هم اکثر خلک وایي دا څیز ګرم دی، دا څیز یخ دی، درته دا ورکوو، دا مو ورکوو. نو یو خو دا چې د هغې خوراک کې څه پرهیز نشته، بل که هغې ته فایدهمند خوراک ورکول غواړي یو ټایم دوه هغې ته لږه شان یو کپ سابودانه دا ورته ورکولی شي، کاربوهایډریټس پکې ښه ډېر دي، نو لیور ته کاربوهایډریټس میلو شي او هغه ته لږ ریسټ میلو شي، نو ستاسو دا ایس جي پي ټي لیول یا دا لیور انزایمز چې کوم دي دا ډېر تیزۍ سره ښکته راشي او ستاسو زیړی ډېر زر ورسره ښه کیدی شي. نو میډیکلی پروون یو شی دی چې فایدې شته دی، بالکل دا خپله هم استعمالولی شي، خپلو ماشومانو ته هم استعمالولی شي. او بل چې کوم دی نو اکثر له داسې مشران وي چې د هغې هضمه ډېره کمزورې وي، هغې داسې څیزونه هضمولی نشي، هغې دپاره هم استعمالولی شي. خو دې کې چونکې فایبر نشته نو دې سره فایبر ایډ کولو دپاره خصوصا بیا کوم مشران چې کوم دي هغې دپاره تاسو پکې انځر یعنی انجیر دې سره مکس کولی شي چې هغې کې فایبر ښه ډېر دی. بیا په انځر کې چې کوم دی وایټامین سی، زنک، مختلف منرلز، مختلف وایټامنز، پروټینز دا څیزونه پکې ښه ډېر دي. نو که انځر تاسو استعمال کوئ، که د شوګر مریضان وي، که د بلډ پریشر مریضان وي، هغې د انځر استعمال کولی شي. همدغه انځر که دې سابودانه کې تاسو خپلو مشرانو ته میلو کوئ نو ستاسو مشرانو ته انرژي میلو شي، هغې ته فایبر هم میلو شي، هغې ته خوراک هم ښه شي او د انځر چې کم یا انجیر چې د هغې کومه فایدې دي عام ورسره شي. نو ستاسو مشرانو ته چې کوم په خوراک کې کمزوري دي هغې ته په خوراک کې هم یو ډېر ښه څیز میلو شي. نو یو بهترین څیز دی، خپله هم استعمالولی شي، مشرانو ته او کشرانو ته هم استعمالولی شي. عزیزانو توقع مې دا ده چې زه کم معلومات تاسو ته درکوم، ستاسو د عام ژوند باره کې چې کوم عام څیزونه چې کوم باره کې تاسو ته معلومات نه دي چې یاره د دې فایدې به سي، د دې میډیکل فایدې به سي، نو انشاءالله چې دا معلومات به ستاسو دپاره یقینا چې فایدهمند وي او که تاسو ګڼئ چې فایدهمند دي نو دا معلومات خپلو نور ملګرو سره هم شیر کړئ. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.